که څه هم د ګټورې مطالعې لپاره بېلابېلې لارې شته او د هر چا د مطالعې میتود فرق کوي، خو بیا هم ځینې داسې مهم ټکي دي که د مطالعې په وخت کې ورته پام وکړئ نو حتمي به مو ګټوره مطالعه کړې وي. د دې لپاره چې په اغېزناکه او ښه توګه مطالعه وکړو او هر هغه څه چې موږ یې مطالعه کوو باید یو څه ترې حاصل او لاسته راوړو، نو موږ باید د شپې وخته ویده او سهار وختي له خوبه پاڅېږو، یعنی لږ تر لږه 8 ساعته خوب ولرو. مطالعې لپاره موږ باید یو آرام او خاموشه فضا ولرو. مخکې له دې چې ویده شئ مطالعه وکړئ، ځکه مخکې له خوب څخه مطالعه تاسې سره مرسته کوي تر څو هر هغه څه چې تاسې مخکې له خوب څخه مطالعه کړي ژر بیرته په یاد راوګرځوئ. که غواړئ چې په ښه ډول مطالعه وکړئ نو د سهار وخته پاڅېدل، مطالعه کول ښه او اغېزمنه لار ده. تل هغه کتابونه مطالعه کړئ چې ذوق ورسره لرئ او ستاسې ذوق تاسې هڅوي تر څو ډیره مطالعه وکړئ، او که چیرې برعکس تاسې هغه کتابونه ولولئ چې ذوق ورسره نه لرئ نو دا کار مو ورو ورو له مطالعې څخه لرې کوي. مخکې له دې چې مطالعه وکړئ پر ځان باور ولرئ او ووایئ هیڅ هم ناشوني نه دي، ځکه پر ځان باور تا دې ته هڅوي تر څو ډیر څه وکړي او پریشانه شي. هر کله چې غواړئ تر ډیره وخته مطالعه وکړئ نو ډیرې اوبه وڅښئ، ځکه د اوبو څښل تاسې بیداره ساتي. د اړتیا په صورت کې مرسته وغواړئ. د ښې او غوره مطالعې د کولو لپاره باید په خپل وخت مناسب خواړه او په خپل وخت یې وخورئ، یعنی معمولا سهار، غرمه او د شپې په ترتیب سره باید خواړه وخورئ او په بېلابېلو وختونو کې د خوړو له خوړلو څخه ډډه وکړئ.